دویم مثال د دې کوڅې په سر کې مسجد ضرار دی د امین الله په فتوا مسجد ضرار دی د دې کې چې کوم امام دی عبدالله سلفي نومېږي بریتونه تازه خریلي وو او امارت سره چې بیعت کولو نو دې ټیم کې وو او دا دومره منافق وو کله چې 10,000 روپۍ په تقسیمولې د ټولو نه مخکې ناست 10,000 روپۍ واخیست او چې په لاس بیعت کېدو نو تشناب ته ننوتې زه پکې وم او تشناب نه چې ووتو بیا اودسه بیا په نفلو ولاړو نورو وکټوریانو په لاس بیعت وکړو دې منافق په لاس بیعت ونه کړو دا مسجد ضرار امام دی د امین الله فتوا دا د الحق الصريح دریم جلد کې لیکلي دي چې په یو مسجد کې چې مقتدیان ځایږي هغې ته نږدې بل مسجد جوړول مسجد ضرار دی امین الله لیکلي وګوره الحق الصريح د دې مسجد 15 متره کې مسجد دی 15 متره کې او هغې کې ټوله دین کارونه ځایږي او دې په څنګ کې بل مسجد جوړ کړی دی امین الله لیکي چې داسې مسجد څه شوي مسجد ضرار په دې پوه شوي نو ګوره دې مسجد ضرار ته ته ورشه د یو مانځه په ټیم کې مقتدیانو ته ووایه ټول کښېنئ یو تپوس کوم تاسو چې دا کوم لمونځ وکړو د تکبیر تحریمه نه تر السلام علیکم پورې د دې دلایل مزده دي اول مو نیت وکړو دا په کوم دلیل بیا مو لاسونه تر اوږو یا تر غوږو پورې اوچت کړو حدیث پیش کړئ بیا مو لاسونه په سینه یا د نوم نه لاندې وتړل د دې حدیث پیش کړئ بیا مو سبحانك اللهم او یا توجیه هغه بله دعا وکړه چې وجهت وجهي للذي د دې حدیث پیش کړئ بیا مو الحمدلله د امام پسې ویلې د دې حدیث پیش کړئ بیا چې رکوع ته تلې الله اکبر مو ویلې د الله اکبر دپاره حدیث پیش کړئ رکوع کې هم 3 ځلې سبحان ربي العظیم یا 2 ځلې تر سلامه پورې ټول احادیث پیش کړئ او بیا دا مو ووایئ چې دا کوم کارونه چې تاسو کړي دا فرض دي که واجب دي که سنت دي که مستحب دي د دې دلایل هم پیش کړئ یقین وکړئ زده دي دا دلایل خو بدیهي مسئله ده که نه دوی دې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې زده دي دا دلایل نه دي زده په دې خپل امام د مسجد ضرار په امام اعتماد دی چې دا زموږ امام صاحب نه دی دا ټول دلایل زده دي خو مطالبه د دلیل ترېنه نه کوي که مطالبه د دلیل ترېنه وکړي نو زده کېږي هم نه نو همدې ته وایي تقلیدي مونځ نو دا بېچارهګان تقلیدي مونځ کوي چې د جومات نه ووځي نو پکار دی چې داسې ونه وایي چې موږ لمونځ کړی دی پکار دی چې څه ووایي شرک مو په جومات کې وکړو ورسره ووتو ځکه تقلیدي مونځ یې کړی مطالبه د دلیل نه ده کړې د امام نه مطالبه د دلیل نه ده کړې چې تا صحیح اودس کړی دی که نه دی کړی نو دلیل داسې نه ده چې دلیل نشته شاباسي څرنګه به وایي مطالبه د دلیل نشته موږ خو تقلید کوو که نه نو موږ لمونځ کوو او دوی تقلید نه کوي او لمونځ تقلیدي کوي نو شرک کوي دوی پکار دی چې د خپلې فتوې مطابق ځان ته مشرک ووایي دریم مثال په اربونو مسلمانانو د قرآن تلاوت کړی دی الحمد همدا د وکټوریانو مسجد ضرار ته ورشه ورته ووایه الحمد ولې وایي الحمد ولې نه وایي الحمد ولې نه وایي لام ته اړوندی ورکوي زور فتحه ولې نه ورکوي حمد وایي حمد ولې نه وایي حمد ولې نه وایي حمد ولې نه وایي حمد ولې نه وایي حمود ولې نه وایي دا حرکات ولې نه بدلی نو دی به څه درته وایي دی وایي دې کې د سیبوی یا د حجاج تقلید کومه سیبوی د دې حرکاتو دلایل ویلي دي خو ما ته نه دي زده دلایل شته خو ما ته نه دي زده پوه شوئ مطالبه د دلیل هم نه ده کړې نو دا تقلیدي تلاوت دی که نه او یا به وایي چې حجاج دا حرکات لیکلي دي نو دا تقلیدي تلاوت زه کوم یا د حجاج یا د سیبوی نو څوک چې تقلید ته واجب وایي هغه وایي ما تلاوت وکړو او څوک چې تقلید ته شرک وایي نو هغه په تلاوت کې ځان مشرک کړو کوي تلاوت او ځان پکې مشرک کوي عجیبه خلک دي قدم په قدم د خپله فتوا مشرک دی قدم په قدم په خپله فتوا مشرک دی په لمونځ کې په خپله فتوا مشرک په تلاوت کې په خپله فتوا مشرک په روژه کې په خپله فتوا مشرک په حج کې په خپله فتوا مشرک ځکه دا ټول عبادات تقلیدي دي معاملات تقلیدي دي د معاملاتو دلایل ورته زده دي هدایه زموږ نه زده کېږي چې شپېته کاله تدریس کړه 14 کاله خو کېږي چې زه یې وایم اوس هم نه زده کېږي په یادو او دوی خو لا لیدلې هم نه ده نو هدایه کې معاملات تقلیدي عبادات تقلیدي معاشرات تقلیدي قدم په قدم په خپله فتوا مشرک نو د دې نه بل بدبخته چېرته چې قدم په قدم مشرک کېږي ګوره بل مثال یې واوره کله چې مسلمانان ډېر شو موږ فتوا نه ورکوو ځکه خپله فتوا درته یادوم موږ وایو دا ټول ټیک دی دا تاسو چې څه کوئ دا ټول تقلیدي دي او ټیک دي خو نمک حرامي مه کوئ
دا عبادات مو تقلیدی دي وی معنی تقلید کوي معنی نه معاملات مو تقلیدی دي تقلیدی معاملات کوي معنی نه موږ تقلیدی کوو منو یې او تاسو تقلیدی کوي او معنی نه ورته شرک وایي نو خپل ځانونو ته مشرکان ګوره یو بل مثال واوره کله چې مسلمانان ډیر شو نو حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل اجتهاد د جمعې د لمانځه لپاره یو اذان زیات کړو نو ټول صحابه او تابعین د حضرت عثمان د اجتهادي فیصله ومنله هیڅ چا مطالبه د دلیل ونه کړه یوازې صحابه او تابعین نو بلکې د حضرت عثمان د زمانې نه په هندوستان باندې تر انګریزي دورې پورې په دې څه د پاسه 1200 کلونو کې یو مسلمان هم نه اعتراض کړی نه مطالبه د دلیل کړی دا کنه را میدان ته چا مطالبه د دلیل کړی دا نو چې نه دا کړی نو د دې تعریفونو مطابق دا د ټول صحابه او د تابعینو او تر ملکی وکټوري پورې د ټول امت تقلید شو دوی په دې یو اذان کې د حضرت عثمان تقلید کوي نو څوک چې تقلید ته واجب وي نو هغه وایي چې دوی د ثواب کار کړی او څوک چې تقلید ته شرک وایي نو هغه د ټول امت ته معاذ الله مشرک وایي د صحابه پورې ځکه هغوی مطالبه د دلیل نه ده کړې نو په تقلید کې داسې نه ده چې دلیل نشته تقلید کې څه شی وایه مطالبه د دلیل نشته بل مثال درته ووایم یو خاندان د مسلمان شو دوی ته د کفر په بطلان دلایل نه دي معلوم او د اسلام د حقانیت دلایل هم ورته نه دي معلوم بس اسې الله زړه کې اچولې ده چې راځي مسلمانان شي نو د تقلیدي اسلام د مطالبه د دلیل نه ده کړې او نه ورته دلیل معلوم دی نو مسلمانان دي او د وکټوریانو د فتوی مطابق دوی کفر پرېښی دی شرک شروع کړی دی ځکه مخکې کافرانو او اوس تقلیدي ایمان راوړي تقلیدي ایمان ته خو دې شرک وایي که نه ځکه تقلید ته شرک وایي د دې ډېر مثالونه دي خلاصه دا ګوره مسأله همدا زده کړه انشاءالله چې په تقلید کې دا نه ده چې دلیل نشته په تقلید کې څه شی دی مطالبه د دلیل نشته تر دې پورې زده کړو ګوره په اجتهادي وایي مفتابهي مسائلو کې غیر مجتهد دپاره بغیر د مطالبې د دلیله زما خبر پاتې